د هلمند دولتي پوهنتون څخه 355 تنه زده کړیالان تر 4 کلونو زده کړو وروسته فارغ شول. نن یکشنبه 1402 هجري شمسي کال د اسد میاشتې 29مه نیټه د هلمند دولتي پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو څخه د یو لړ شانداره مراسمو په ترڅ کې 355 تنه زده کړیالان تر 4 کلونو زده کړو وروسته ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. د هلمند دولتي پوهنتون څخه داسې مال سلګونه زده کړیالان له بیلابیلو پوهنځیو فارغ او بریلیکونه پرې ویشل کېږي چې لا هم 700 ورځې کېږي چې د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي چې خلکو یې په وار وار سره د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د کانونو او پټرولیم وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دغه وزارت د ډبرو سکرو د یو ټن صادراتو ګمرکي محصول له 45 څخه $10 ته راټیټ کړی دی. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د هر ټن ډبرو سکرو د صادراتو پر وړاندې د ریالتي تعرفه هم د 2500 افغانیو څخه 2200 افغانیو ته راټیټه شوې ده. د دفاع وزارت د پلان او پالیسي مرستیال محمد قاسم پرسد د دغه وزارت په کلني راپور کې ویلي د افغانستان کابو 80 پوځي چورلکې او الوتکې چې د افغانستان د پخواني حکومت له پرځېدو وروسته د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته لیږدول شوي دي د هغوی د بیرته راستنېدو لپاره رسمي اقدامات شوي، خو دغه هیوادونه د امریکا د فشار له امله په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهربیان له ایراني رسنیو سره په مرکه کې د اسلامي امارت له چارواکو غوښتي چې د هلمند له سینده د ایران عقبه د اورښت د کچې پر بنسټ ورکړي. د ایران انرژي وزیر همدارنګه ویلي دي په دې وروستیو کې زموږ همکارانو د هلمند سیند د هراوت د اوبو د اندازه کولو له دستګاه څخه لیدنه کړې ده. دغې لیدنې ښودلې چې په افغانستان کې وچکالي هم جدي ده، خو د باران د هغه ورښت د کچې په اندازه چې په افغانستان کې شوی، ایران د هرمن د حوزو په سیمه کې ونډه لري او دغه ونډه زموږ قانوني حق دی چې غواړو یې. له دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې د هلمند سیند د اوبو د اندازه کولو دستګاه څخه د ایران د مسلکي پلاوي لیدنې دا څرګنده کړې ده چې د دغه سیند اوبه په 2 ثانیه کې 7 متره مکعبو ته کموالی موندلی او دا تکان ورکوونکی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د پاکستان د فیصل آباد په لویه لاره کې د تیلو له یوه ټانکر سره د یوه بس د ټکر او اور لګېدو له امله لږ تر لږه 18 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې په دغه پیښه کې 2 موټر چلوونکو ژوند بایللی دی.